الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. قدرمن ورونو، موږ او تاسې په دې ژوند کې ډېرې سرمایې لګو، ډېر محنتونه کوو، ډېر مشقتونه تېرو د دې دپاره چې موږ او تاسې ښه نتایج ترلاسه کړو. یوه بهترینه سرمایه هغه د خپلو اولادونو ښه تربیت کول دي. د اولادونو ښه تربیت کول د دنیا په هر قوم کې دا تصور شته ده. د دنیا هر شخص دا غواړي چې زه د خپلو کشرانو د خپلو اولادونو ښې طریقې سره تربیت وکړم. د دې داسې مثال دی لکه یو انسان چې یو نیالګی ده، روزانه ورته اوبه ورکوي، د هغې حفاظت کوي، په هغې باندې پام کوي، هغه نیالګی غټ شي، ونه ترېنه جوړه شي، د هغې نه میوه بیا کیږي، هغه میوه بیا ټولو خلکو ته فایده رسوي. همدقسې ماشوم هم دی چې د یو ماشوم یا د یو وړوکي یا د یو شاګرد ښې طریقې سره تربیت وشي، هغه شاګرد غټیږي، هغه شاګرد بیا په معاشره کې نورو خلکو دپاره یو فایدهمند انسان ثابتیږي. او که چېرته تربیت یې ښه ونه شي، هماغه ماشوم چې غټ شي، په جرایمو کې یخته شي، د معاشرې دپاره، د خلکو دپاره، د خپل مور او پلار دپاره چې د یو ناسور جوړ شي. غواړم چې تاسو سره نن د اولادونو د تربیت په باره کې یو څو خبرې شریکې کړم چې څنګه یو انسان کولی شي چې خپلو اولادونو ته ښه تربیت ورکړي. ټولو نه اول دا خبره یاد ساتل پکار دي قدرمند ورونو چې ماشوم په غوږونو باندې چې څه شی اوري هغه دومره نه زده کوي. ماشوم چې په خپلو سترګو باندې څه ګوري هغه ډېر زر زده کوي. دا ګوره، تاسو تجربه کوئ په خپل ژوند کې. ماشوم چې په خپلو سترګو باندې څه ګوري هغه ډېر زیات زر زده کوي. په غوږونو چې څه اوري هغه ډېر نه زده کوي. نو کوشش دا پکار دی چې د ماشومانو مخې ته هغه کارونه ونه کړل شي چې کم کارونه د ماشومانو په بنیادي تربیت باندې اثر غورځوي. لکه مثال د خبرې ټول نه اول د ماشومانو په تربیت کې هغه عادات دي. باید چې په ماشومانو کې ښه عادتونه راولو. زه ستاسو پام یو څو خبرو ته راړول غواړم. اکثره وخت کې موږ او تاسې ګورو بعضې ماشومان وي چې هغوی کینهګر کي، هغې کې ضدي، هغوی کې حسد موجود وي. وړوکي وړوکي ماشومان وي، په هغوی کې دا کارونه موجود دي، ضدي ماشومان وي. تاسو هغې ماشوم ته پام وکئ، بیا د هغې مور ته پام وکئ یا پلار ته پام وکئ، یا د هغوی په کور کې خامخا یو بل داسې انسان ته پام وکئ چې دا ماشوم ورسره ډېر کینې پاسي. هغوی کې به خامخا ضد موجود وي. هر کله چې یو مور کې ضد وي، یو مور کې غیبت وي، یو مور کې حسد دا مرض موجود دی، د کینې دا مرض موجود دی، د هغې بچو ته هم دا منتقلیږي. همدغه راز که مثال د خبرې یو ښځه او خاوند د خپلو کې هر وخت کې سره یو بده فضا خپره کړي، کنځلې کوي، جګړې کوي، خپلو کې جنګونه کوي، بد اخلاقیانې کوي، د دې ماشوم په ذهن باندې هم ډېر زیات اثر غورځوي. د ماشوم هم یو جنګیرک، یو بد اخلاقه لویږي او د دا تربیت هم په بد اخلاقۍ باندې کېږي، ځکه چې هغه په خپلو سترګو باندې د خپل کور نه، د خپلې بنیادي مدرسې نه، د مور د غېږې نه همدا جنګونه کتلي او همدغه جنګونه بیا د ده چې دی هغه په دننه په زړه کې او په دماغو کې هغه جنګونه د ده ثبت شوي، ټول عمر چې دی بیا د یو جنګیرک، یو بد اخلاقه انسان وي. همدغه راز ډېر کورونو کې داسې چې موږ او تاسې ګورو ماشوم وږې سترګې عادت کېږي د کورونو نه. په وړه وړه خبره باندې چې دی ماشوم ته رټل ورکول، د دسترخوان نه پاسول، د ډوډۍ نه منع کول، یا مثال د خبرې هغه ماشوم کې داسې وږي وږي صفات چې کوم وي د هغې مخنیوی نه کول. بیا هغه ماشوم چې دی غټ شي، 20 کاله، 25 کاله، 30 کاله عمر وي، حتی د دې پورې چې 40-50 کاله عمر والا خلک به هم تاسو وګورئ چې هغوی کې به د وږي سترګېتوب عادتونه وي، هغوی کې به چې کمې خبرې د زهد نه به خالي خبرې. قدرمند ورونو، خپلو ماشومانو ته د زهد عادت ور واچوئ چې څنګه یو چا درته څه شی درکول باید چې ترې وانخلي. همدغه راز چا نه باید سوال ونه کړي. چا ته یو څوک په لاره باندې روان یو چا سره څه شی یو عجیب شی دی وکړه، باید چې ډېر زیات ته ورته ونه ګورې. همدغه راز په دسترخوان باندې په نورو امورو کې چې دی احتیاط وشي. دا ټول تربیت، د زهد تربیت خپل ماشوم ته ورکول پکار دي. همدغه راز د سخا تربیت خپل ماشوم ته ورکول پکار دي. د ماشوم په لاس باندې لاس کې ورته پیسې ورکړي چې ورشه دغه فقیر دی، د هغه غریب دی، مسکین دی، هغه ته دا پیسې ورکړه. ماشوم په لاس باندې چې دا کارونه کوي، دې سره د ماشوم په طبیعت کې هغه سخا راځي. همدغه راز د ماشومانو د صفایي په باره کې چې پاک سوتره باید چې یو ماشوم اوسېږي، دا عادت دې ورته واچول شي. ډېر خلک داسې چې په خپلو ماشومان باندې احتیاط نه کوي، بلکې خپل اکثره میندې او پلاران چې دي هغوی په خپل صفایي باندې، په خپل لباس باندې، په خپل جسم باندې دا اهتمام نه کوي چې پاک اوسېږي. نو په ماشومانو کې هم هغه خیرنواله راشي. ډېر وخت کې موږ تاسې ګورو ماشومان وي غټ غټ هلکان وي، 15 کاله 20 کاله هلکان یې پوندې خیرني، غوږونه خیرني، بعضې وخت کې ویښته یې سم نه جوړ، په خپلو کالو باندې، په خپل لباس باندې احتیاط نه کوي. دا لباس باندې احتیاط کول دا د غربت او د مالداري سره څه تعلق نه لري. په لباس کې که پیوند وي څه نقصان یا څه عیب نه دی. هو که چېرته لباس ښه پوره مکمل لباس وي، نوی لباس وي او هغه خیرن وي،
هر وخت کې خیرن لباس، هر وخت کې خیرنه خولۍ په سرول، هر وخت کې چې د خیرن اوسېدل، پوندې خیرنې، غټ نوکان، یا مثال له خبرې پوزه خیرنه، غاښونه خیرن، دا چې دا عیب دی. نو باید چې ماشومانو ته په صفایي باندې تربیت ورکړو چې څنګه یو ماشوم چې دی په هر وخت کې د مور ورته تربیت ورکړي، هر هفته، هر 2 ورځې 3 ورځې بعد چې دی هغه ماشوم د کېنول شي، د هغې د صفایي په باره کې هغې ته یا د ورته نوکان پرې کړل شي، یا د ورته برش لاس کې مسواک د ورته لاس کې ورکړل شي. هغه مسواک باید چې ماشوم ووهي، همدغه راز خپلې خپې، خپل لاسونه خپله پاک کړي. مور دې باید چې دغه عادت په دې ماشوم کې واچوي، نو دغه ماشوم بیا ټول عمر سبا په خپله پاک سوتره ګرځېږي. او چې کله پاک سوتره ماشوم یو بل څوک وګوري، هغه وایي چې یاره واقعي د دې تربیت ښه شوی دی، د کور هغه حالات چې کوم دي هغه برابر دي. او دا چې هلک یې خیرن پیرني او نوکان یې غټي او نور غاښونه او ویښته یې چې دی ګډوډي، پوز یې هم خیرنی، نو خلک به داسې نه وایي چې دا ماشوم داسې دی، خلک به دا وایي چې د دوی په کور کې به څه حالي. نو قدرمند ورونو، ټولو نه اول خبره دا ده چې ماشومانو ته باید چې ښه طریقې سره تربیت کې ښه عادات ور واچول شي. دویم نمبر باندې آداب دي. آداب دا په حرکاتو کې هم دي، دا په الفاظو کې هم دي. اول راځو حرکاتو طرف ته. باید چې یو ماشوم کې مؤدبه حرکات وي. لکه مثال له خبرې د ډوډۍ په وخت کې باید چې یو ماشوم ته وښودل شي چې څنګه ډوډۍ وخورې، ته د خپلې مخې نه نړۍ کوه، وړه مړۍ اخله، همدغه راز د ډوډۍ په وخت کې لرې لرې کاسو ته مه ځه، داسې مه کوه چې د ښه شیانو کوششونه یوازې کې. همدغه راز د ډوډۍ په وخت کې سم کېناستل پکار دي، بسم الله ویل پکار دي، چې ډوډۍ ته کېنې لاسونه پرې مینځل پکار دي، د خپلې مخې نه ډوډۍ کول اخیستل پکار دي، خوله وازه وازه باید چې خوله وازه وازه نه شي د ډوډۍ په وخت کې. دا ګوره دا ماشوم د مور او پلار سره 10-12 کاله مسلسل مخامخ په دسترخوان کې کینی، او ډېر خلک به موږ تاسې وګورو 10-12 کالو کې هغه یوازې د 10 دقیقو 15 دقیقو ډوډۍ چل زده نه کړي. وجه دا ده چې هغې ته مور او پلار نه ښودله. نو باید چې ماشومانو ته، خپلو ماشومانو ته، کشرانو ته، شاګردانو ته، اولادونو ته د ډوډۍ چل ور وښیو چې څنګه طریقې سره هغه ماشوم ډوډۍ وړې مړې دی کوي، په طریقه باندې دی خوري. ضروري نه ده چې د ډوډۍ په وخت کې د نور خلک په تکلیف کړي. ډېر خلک به داسې وګورئ چې 50 کلن 60 کلن به په ډوډۍ کې به وږي سترګي، حیران به ورته پاتې شي چې اوسه پورې د تربیت نه دی حاصل کړی. نو باید چې د ماشومانو په آدابو کې، خصوصا د ډوډۍ په آداب، د مجلسونو په آداب، چې په مجلس کې کینې په صحیح طریقې سره کینا، د مشرانو په مخ کې بې ځایه خبرې نه کول، بې ځایه نه خندل، بې ځایه اوازونه نه ویستل، دا هر څه چې دی خصوصا د کنځلو نه ساتل د خپل ماشومان، دا هر څه باید چې موږ تاسې دې ته پام وکړو. همدغه راز په خبرو کې آداب، په خبرو کې آداب موږ تاسې ګورو ډېر وخت کې ماشومان وي چې هغوی ته د خبرو چل نه ورځي، مشرانو ته چې د سپین ږیرو ته به نومونه اخلي. همدغه راز ډېر ماشومان داسې چې کنځلې به کوي، حتی تر دې پورې چې ډېر وخت کې ترونه ناست دي، 5-6 ترونه ناست دي، یو تره خپل ماشوم ته یا وراره ته ووایي چې ته لاړ شه کاکا ته دې ووایه چې د پلانکي بچیه. بعضې وخت کې یو ماشوم هغه پلار ورته ووایي چې لاړ شه کاکا ته دې ووایه د پلانکي بچیه، مشر ورور یې ماشوم ته ووایي چې ورشه ته لاړ شه باندې چا ته کنځله وکړه، چونکې دغه ماشوم په خولې باندې هغه کنځله، د ماشوم د خولې هغه الفاظ خلکو باندې ښه لګېږي، نو دا خلک پرې کنځلې کوي او دوی ورته بیا خاندي هم چې یاره والله چې ښه کنځله یې وکړله. نو ډېر وخت کې داسې صورتحالونه موږ تاسې کتلی شو، زموږ ستاسې په کورونو کې راځي. نو باید چې د ابتدا نه د ماشوم په تربیت باندې او په تربیت کې عادات او په تربیت کې چې دی آداب، په دې دواړو باندې ډېر زیات باید چې پاملرنه وشي او په طریقه کې پوه شي. هر څونه چې ماشوم ته وهل ورکوئ، هماغونه به ماشوم وچیږي، هغه به اخلاقي لحاظ سره هم وچیږي، تربیوي لحاظ سره به هم وچیږي، او بدني لحاظ سره هم ممکن ده چې هغه وچ شي. او چې اخلاقي او تربیوي لحاظ سره یو ماشوم وچ شو، په هغه باندې بیا خبرې اثر نه کوي. دا خبره یاد ساتئ. لکه یو خټه د مثال د خبرې، یو خټه ده، هغه چې څونه تاسې لمر ته کېدئ هغه خټه، نو چې څونه لمر ته کېدئ هغه وچه شي، چې وچه شي بیا د هغې نه تاسې د خپلې خوښې شیان یا د خپلې خوښې لوښي نه شي جوړولی، چې هر کله هغه خټه تازه لمدی، هغه خټې نه بیا تاسې په اسانۍ سره جوړولی شئ. تاسو وګورئ، تجربه کوئ چې کوم مور او پلار خپلو ماشومانو ته ډېرې غصې کوي، وهل ورکوي، ډېر زیات تکلیف دغه پرې کوي، سختي پرې راولي، هماغه ماشومان بیا بېلارې کېږي، بد اخلاقه کېږي.
نو کوشش کول پکار دي چې ډېر په طریقې سره په محنت کوئ په خپلو ماشومانو باندې په ښې طریقې سره ورته تربیت ورکوئ. راشه بچیه دا کار وکړه، راشه داسې کار وکړه، راشه وروره د ډوډۍ داسې وخوره، داسې طریقې سره مشر سره ملاوېږه، ګوره دا خطا دې وکړه، دا خطا بل ځل مه کوه، بل ځل یې وکړه بل ځل ورته بیا نصیحت وکړه، بل ځل وکړه بل ځل ورته بیا نصیحت وکړه. همدغه راز د خپلو ماشومانو په مخ کې د خپلو والدینو احترام کوئ، خپلو ماشومانو په مخ کې د خپلو مشرانو د خپلو استادانو احترام کوئ. هغه ماشوم چې کله دا احترام ګوري هغه ماشوم کې هم دا راځي. قدرمن ورونو، په دې ژوند کې چې څه امور دي هغه اخلاقي اړخونه لري، باید چې هغه ټولو اړخونو کې انسان پام وکړي او انسان احتیاط وکړي او خپلو اولادونو ته د هغې ټولو په باره کې چې دی آګاهي ورکړي او خبرې کړي چې څنګه په کومو مواقعو کې به کوم اخلاق ته استعمالوي. نو په دې طریقې سره تاسو د خپلو ماشومانو ښه تربیت کولی شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.